بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي ما اورېدلی دي چې د ویښته ریښه یا بیخ مردار دی. که د ږیرې ویښته د ږیرې یا بل ویښته د څښاک یا خوراک ته ولویږي، حکم یې څه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دلته دوې خبرې دي. یوه خبره دا ده چې ویښته غچي یا وخریل سي، او بل دا چې دا ویښته د بیخه راوخیږي. که چیرې ویښته غچي سو یا وخریل سو، دغه ویښته بالاتفاق پاک دی، او کم ویښته چې د بیخه راوخیږي او هلته هغه سپین شیان یې ورباندې، دغه پاک نه دي. نو لہذا که چیرې دغه ناپاکي چې د دې ویښته پر بیخ باندې سته، دغه د یو نوک په اندازه او یا درهم، چې دا دواړې خبرې رد محتار په تاوای دینیې لیکلي دي په حواله د رد محتار، نو هغه اوبه مرداروي. او که چیرې یو ویښته یا دوه یې د کموالي په وجه باندې اوبه نه نجسې کوي، حاصل دا چې رښتیا هم دغه د ویښته ویښ چې دا سپین شیان دي ورباندې دا نجس دی، خو یو ویښته یا دوه ویښته د لږوالي په وجه باندې اوبه نه ناپاکه کوي. په تاوای هندیه جلد اول صفحه 300. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.